أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه في أول كلامنا وأوسط كلامنا وآخر كلامنا. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ويا ملهم الملائكة ألهمنا. اللهم رب زدني علما. حاجی دا اصول الشاشی کتاب دی دینه مخکې دا یو څو ابتدایي خبرې سمو تاسو اصلاح د پاره مستزانو متکړی دی او می تاسو تکړه ځکه زمونږه ډیر یو اهم مقصد دی. هغه مقصد زمونږه څه شی دی؟ علوم نبوت حاصلول دی. صحیح شو؟ دا ډیر لوی مقصد دی. تاسو ته سددي عظمت پاته لاګي او کنه لاګي خو دا ډیر لوی مونږ او تاسو باندې د الله احسان دی. مونږ الله تعالی دی مدرسې ته راوستلی او خپل دغه قرآن او حدیث دی کې نوړي. مونږ او تاسو ته خو دغه ډاکټران لوی لاګي کنه چیرې د ډاکټران شو د انجنیران شو دا څه شو هغه څه شي دي. صحیح شو؟ هغه مقصد څه شي دی؟ بس زه دغه تعلیم پورا کم اور بس پیسې بګاټم. بس پیسې دا هغه مقصد دی کنه چیرې زه به انجنیر شم د پیسې ګاټم ډاکټر بشم دا بشم بس مقصد سره دغه دنیا دی پیسې جوړول او د مو تاسو مقصد د الله رضا دی. سمونه الله رضا شي اندرنګ بیا آخرت دی جنت دی. اور بل مو تاسو الحمدلله تعلق قرآن او حدیث سره دی. د الله کلام د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه خوږی خبره اندغه سره مونږ او تاسو تعلق اور هغه تعلق څه شي سره دی؟ ګورو ډاکټري ډیره لوی شوبه غنل شي کنه یې پلان کې ډاکټر سره دی پلان کې میډیکل کالج کې دا ډیره لوی فخر ولا خبره غنل شي. هغه څه شي دی؟ ډاکټر څه شي دی؟ بیماری معلومول. بیماری نه معلومه دا ګور لیبرټریانو تلاشه الا د مفیو کې د مو تاسو ولا وړي بولې هغه ټیسټ کی نو هغه تعلق دغه بول او مول سره دغه وینو سره دا خو زندگی دی او کداغه قرآن او حدیث سره د تعلق دا خو زندگی دی. خاص زندگی اندازې کنه سلامون او تاسو ته کوي دې باندې مونږ او تاسو شکریا ادا کوو. هر وخت روزانه 15 وخت منځ کې بعد الله شکریا ادا کوو. لسونه اوچا کو یا الله تعالی لاک شکر دې چې زه د خپل قرآن او حدیث ته کوم. صحیح شو؟ او د الله تعالی عادت مبارکات لئن شکرتم لازیدنکم. کچته تاسو شکریا ادا کو زبر تاسو باندې خپل نعمتونه نور هم ورزیات نو څوره د مو تاسو شکریا وی هغه نه به الله تعالی مون باندې د خپل نعمتونه درزیات. صحیح دی؟ نو مونږه اهم مقصد څه دی؟ دغه علوم نبوت حاصلول دي. نو دغه علوم نبوت حاصلولو د لپاره یو څو اسباب تاسو ته بیانېږي. دغه اسباب تاسو خپل ځان سره نوٹ کو چیرې دا سبب دی او کله دا بیا ګورو کوئی شي په خبره دا بیا راوړو دا ګورو چیرې دغه سبب ما کې شته او کنه شته. ځکه خدغه اسباب مو تاسو خپل کړلو نو مو تاسو ته دغه علوم نبوت حاصل شي. او کچرته دغه اسباب مونږ او تاسو تر کړلو رسمی طریقې سره خو مونږ ورسو دور حدیث ته مونږ ورسو بخاری شریف پویو او بیا به اخیری اختتامی حدیث کې مو تاسو شامل شو. د مو تاسو دستربندی بو وشي د مو تاسو هغه رسمی دستربندی هغه بینر بو ولګي فلیکسونه بو ولګي چیرې پلانکې हम अपने फाजिल नौजवान को दस्तार फजीलत पर मुबारकबाद पेश करते हैं. चालूर 15 प्लैंकुचुना बर पसे राशि موټرې بر پسې راشي سیره ور باندې لګیدلې وي د بتا ته دومره سیره واچي یو تو سیره لري کا په کار باندې کېګه د نورې جمع کا دوه درې کټونه به د سیرونه ډاکي اندرنګ پلاران به در باندې غواګانې در تعالی لیکي الله مولا مولوی صاحب مولا زوی الحمدلله فارغ شو خلق وته مبارکیانی ور کوي مبارک شه زوی د عالم شو
او خبر نه دی باندې زویر غریب وایي چې شی باندې نه دی نو بیا دغه حالات او دغه حالات په وری وي چې دغه اسباب مونږ نه دي خپل کوي خو شوي نو دغه اهم اسباب دي او کنه دي دي خبرې نه تاسو اندازه ولګی دا کنه چې کله مونږ دسي علم زمونږ او تاسو سر هر چرته فخر سره اوچات هر چرته زبیل شمس الحمدلله ظالم دسي عالم بځان ته نه طالب به خو څه کم دی کې خبر راشي ته بس اوچات سر ناس وي صحیح شو چرته بیان راشي چرته چا سره خبره راشي چرته پوښتنه راشي چرته څه نو بس ته فخر سره د ناس وي سره الحمدلله او کاغذ یې نوی نو بیا په پټېږي بیا وسار چټه چې د پته ونه لګي چې دا مدرسې نه فارغ شوی ما نه چوپ پوښتنه ونه کی یاره ما طرف ته چوپ مخ راټاونه کی صحیح شو نو دغه اسباب دي سوره اسباب دي لس اسباب سوره لس اسباب څه عنوان به ورته څه ورکو لس اسباب د پاره د حصول د علوم نبوت الاسباب لحصول علوم النبوة یا علوم نبویہ علوم نبوت حاصلولو د پر سوره اسباب دي لس اسباب صحیح شو اول سبب څه شي اول سبب ولیکو خشیت انابت الالله اول سبب څه شي انابت الالله انابت الالله معنا څه شي دی رجوع الالله څه شي رجوع الالله الله تعالی طرف ته رجوع کول دی مطلب دا دی کنه ګوره دغه ډیر لوی سفر دی تاسو دریمه درجه ته ورسیدل اوس مخ کې تاسو ته یو 15 درجه نور پاتې دي صحیح شو نو دا لوی سفر دی دغه سفر کې تا څه قسمه رکاوټ راغله څه قسمه پریشانی درته راغله مشکل درته پیښ شو کتابونو متعلق کمرې متعلق خوراک متعلق بیمار شوي مالی پریشانی درته راغله څه قسمه پریشانی درته راغله رجوع بچا طرف ته الله طرف ته صحیح شو حافظه د کمزوري دي په سبق باندې نه پوهیږي مطالعه نه کولويږي تکرار نه برابرېږي شیطان مهنتونه دي در باندې توجه نه برابرېږي خپل د خپل څه شي نو بس هر وخت الله تعالی طرف ته رجوع کوي صحیح شو څه پریشانی د تراغله یو طرف ته بل طرف ته منډي ما وایا فورا لاړ مسجد ته 2 رکعات نفل وکړه صلات حاجت اور لسونه اوچت کا الله تعالی ته سوال وکړه الله ته رجوع وکړه صحیح شو نو اول سبب څه شي دی انابت الى الله ګور قرآن مجید کې هم الله تعالی حکم کوي کنه ففروا الى الله الله طرف ته منډه وانيبوا الى ربكم الله طرف ته تاسو رجوع خپل رب طرف ته رجوع صحیح شو نو مونږ به دغه سبب پلو هر وخت مونږ به الله طرف ته رجوع کوو صحیح شو خالد دویم سبب ولیکو خشیت من الله فی السر والعلن پپټهم پخکراهم الله تعالی نه یریدل خشیت یې یریدا الله تعالی نه ویرا اور دا خشیت دسی ویری ته یې الخوف مع التعظیم یعنی یرا خدا هغه عظمت ته په ذهن کې الله تعالی نه یریدل یرا الله تعالی هغه عظمت ته په ذهن کې دي چې الله تعالی ډېر لوی ذات دی او دا یرا په پټي هم او ښکارا کې هم یعنی صرف ښکارا کې یرا نه سره خلکو په مخ کې خطا حولیات سي جوړه کړی دي تاسو چهره د سي جوړه کړی دي تا لباس او تاسو یرا په ځان د کترار چولې دي او ماشاءالله خطا وضو خپړګي خدا یرا پلانکې طالب نه دي ماشاءالله ډېر الله نه ویروونکو ډېر بزرګ طالب دي او ځکه بیا د خلکو سترګو نه پانا شي کنه ماشاءالله بیا ورته سبحان الله وای تا نه جا نو بیا دا رنګ یره نه بلکې الله تعالی نه یره چې هغه په پټي هم وي او ښکارا هم هغه خلکو په مجمع کې هم وي او هغه په تنهایانو کې هم وي هغه خلوت کې هم وي او جلوت کې هم وي هغه ظاهر کې هم یره وي او باطن کې هم یره وي
دا نه څه خلکو مخ ته خو ته د الله تعالی یره پیش کوي چې زه الله تعالی نه ډیر یریږم وغه زړه کې د الله تعالی یره نه وي صحیح شو ظاهرا باطنا الله تعالی نه یره په جلوت او په خلوت کې الله تعالی نه یره تنهایانو کې الله تعالی نه یره هر وخت الله تعالی نه یریدل یعنی کم یو کار هم ته کوي کنه هغه وخت تاسو سره دغه تصور وي دغه استهزار وي چیرې دغه کار زکوم دغه کار د شریعت په دایره کې څرنګه دی دغه کار د الله تعالی په نظر کې څرنګه دی ما الله تعالی ګوري ما نه به الله تعالی پوښتنه کوي صحیح شو دغه الله تعالی نه یره نو دویم سبب څه شو خشیت من الله اول سبب څه شو انابت الى الله دویم خشیت من الله دریم توکل علی الله دریم څه شی دی توکل علی الله توکل معنا باور کول الله تعالی په ذات باندې باور کول او توکل علی الله مطلب دا دی چې خپل تمام کارونه الله تعالی تسپارل الله تعالی په ذات باندې باور کول توکل کول څه معنا چې خپل تمام کارونه چا تسپارل الله تسپارل یره بس الله پوښا زما کار بس الله برته هر څه کوي لکه اوس مثلا ته مدرسې ته راغلی کنه یره زما کمرې به څه کیږي معنا الله برته کوي انتظام یره زما کتابونه به څه کیږي یره الله برته انتظام کوي کنه یره استادانو به څه کیږي کتابونو به څه کیږي چا سره به یره بس الله په ذات باندې توکل دی الله برته انتظام کوي زما روټه به څه کیږي یره الله برته انتظام کوي صحیح شو دا هر څه الله تعالی په ذات باندې پرېږدول چې بس الله برته هر څه انتظام کوي لکه څنګه توکل ګوره دي ته یي اوس مثلا الله د تاسو حجونو عمره ته بوزي اوس مثلا دغه تاسو کې کام عمر معلومي اوس دا عمره ته روان دي او پلار سره روان دي اوس دې ته چوک دا وی څنګه افسه احرام دا خستله دي دا ورته سي یره پلار ورته خستله ها یره پلانکې شه دا خستله دي او پلار ورته خستله دي هغه دې په طواف څنګه کې یره پلار رښتا ها هغه دې کې هوټل کامرا څنګه یره پلار رښتا روټه موټه پلار رښتا ها څه شي یره بابا مشتا هر یو شی ګوره بابا 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 مشتا هغه بابا باندې باور وکړه هغه بچي په پلار باندې باور کوي را پس پلار مشتا کنه هغه هر څه نه پیغام وي یره پلار نشتا ګوره کورونو کې تاسو روټه نه پیغام او سالنو نه ترکاریانو نه سبزیانو نه فروټونو نه هر یو شي نه تاسو پیغام ولې پیغام یره پلار نشتا کور کې کنه پلار هر څه کوي نو اندرنګ مونږ الله تعالی په ذات باندې باور صحیح شو خدا دې تبرسی بیا دا مطلب هم نه دی د دنیا دارالاسباب دی خپل لاس خپاب هغه خوځي کنه پښتو کې چې لاس خپاب کو سوا کنه هغه لاس خپاب خوځي نور په ذات د الله باندې به باور کوي صحیح شو نو دریم سبب څه شو توکل علی الله دغه درې اسباب شو اوس درې نور اسباب دي څنګه تاسو یو بل سره تعلق دي درې اسباب دي څه هغه څه متعلق دي چې تاسو یو بل سره کم تعلق دي یو بل سره طالبانو ملګرو خپل مینس دي هغه کې اول سبب او څلورم سبب دا دی تحابب څه شي تحابب محبت نه دی تحابب اور کم باب دی کم صيغه دی باب تفاعل تحابب او تحابب تفاعل څه معنا یو بل سره محبت کول څه شي یو بل سره محبت کول او بیا د باب تفاعل یو خاصیت دی کنه تاسو به خاصیت یې دی یو خاصیت د باب تفاعل ولا څه شي دی مغالبه څه شي دی مغالبه مغالبه معنا څه شي دی چې یو بل باندې غالب کیدل یعنی اوس دغه محبت کې به تاسو یو بل باندې غالب کیږو یو بل باندې غالب کیږو معنا دا دی چیرې زتا ته دومره محبت درکم ستا کا محبت ما سره دی هغه باندې هغه غالب شي صحیح شو درنګي محبت کوي یعنی دا نه چیرې کتا طرف نه چوینو ما طرف نه بدرشي صحیح شو
لکه موږ پښتنو دا طریقه وی کنه چیرې سلام دو کو سلام بدته وکم ته سلام نه وی کړي سامان په مخه ده او یا یې چیرې خیو لاس تر سره میلاو کو نو زه به در سره دعا میلاو کدوا در سره میلاو کو نو غاړه بدته درته او څه غاړه در تراګه غاړي کې ولونه زور دار خدا د مو پښتنو خبره ده او څه سلام دونه کې په دې دې خدای وای په اځي نو خدای نه 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 بلکې بل ملګری سره هغه تا سره څومره محبت دی یا نشته ته هغه سره محبت دی صحیح شو دا تا باندې څومره ځان قربانای ته هغه باندې هغه نه زیات ځان قربان کی دا تا ته څومره مینه درکې تا کوشش داوي سزدي سره هغه نه زیات مینه وکړه خو شولې نو یو بل سره محبت تاسو دغه کلاس ملګریو اندرنګ تاسو دغه مدرسې ملګریو تکرار وخت کې مسجد کې تاسو هر یو طالب سره تاسو د محبت ولا تعلق هر یو طالب سره تاسو د مینې ولا تعلق او دغه کوشش وی چې دې سره ز زیات مینه ورکم دیتا دې ز دې سره ز زیات محبت وکړم صحیح شولا د څلورم سبب څه شو تحابب پنځم سبب هغه د خدمت پنځم سبب څه شي دی خدمت یعنی د یو بل خدمت کول یعنی ځان خادم جوړول ځان مخدوم نه جوړول صحیح شو مو تاسو به ځان مخدوم نه جوړو چیرې زما خدمت وکي ما ته پلانکې کتاب را واخلي ما ته پلانکې وګړه کی ما ولا ډیکس پلانکې اوچات کی ما ولا کتابونه پلانکې اوچات کی نه ځان خادم جوړوا تخپل هم اوچتاوا د بل ملګری ولا کوشش کاوه اوچات تخپل کتاب هم رواخلا یاره د بل ملګری ولا هم رواخلا صحیح شولا حرمین شریفین ته د الله تعالی تاسو بار بار بوجه غدي دومره خوان کوي د عربیانو کې دومره د خدمت ولا جذباوي څکله هغه پوي شي چیرې دا پسې پلان کې قران ته ها قران اکثر المریانی لری لری ویدجی کې صف کې ناس هغه دي کې څنګه لمنې پوي شي چیرې دا قران راخلي هغه مخ کې کوشش کوي قران راوخلي او به بعضی براواخلي کورونا براواخلي سلین کې وګرځيږي اچھا ته قران ضرورت ورته لګور راځي اندرنګ خدمت جذبه ځان کې پیدا وګوره مثلا بل پیریډ شروع کیږي هغه ول کتابونه دي د دې المری کې پرته دي ها اوس هغه ملګری دی هغه زینه رسیدي چې کتاب راخلی ته پاته دی یا هغه ول کتاب راوخله اندرنګ دغه ملګری راغلو کتاب پسې ها نو د دې درو ملګرو کتابونه صحیح شولا اندرنګ روټه دسترخوان ولګیدلو هغه ځکه خدمت کول اندرنګ تکرار په وخت کې کول یو ملګری ولا شی پاتې د مای زمړه هغه خپل رزق خپل برخلی کن نه بلکې دغه خدمت جذبات کی خپل امر واخله هغه امر واخله کوئی شي په خبره او خدمت دسه ایي کنه چې خدمت سره الله ملوي بس الله د تمیرا او بس خبر اخلاص لکه هارون الرشید دی یو ځلی دا بادشاہ یا بل هغه یو ځلی اعلان وکړ چې نن مانه چوک څه هم وړي زبه هغه ورته ورکوم نو خلک راتللو چې را ماته پلانکی صوبه راکا هغه ورته واخله ماته پلانکی صوبه راکا هغه ورته واخله ز پلانکی علاقہ بس ماته مکمل راکا دارا ماته دومره درهم راکا دومره شرفی راکا او دارا بس ورکولو یوا وینځوا هغه دی هارون الرشید خاص وینځوا وتی چې ته هم څو غواړه کنه ته خو سره څه غواړې نه نو هغه ورته ویلو چې دغه ټول لیوانیان چې کله خلاصي هر څه وغواړي نو هغه د بعدو بیا زه وغواړم صحیح شو چې د لیوانیان د خلاص شي نو بس کله هغه خلاص شي ته څه غواړې هغه هارون الرشید په سر باندې لاس یې خېره سماته پکار صحیح شو ما چوک پکار دی ما بد پکار نو ګور هغه بادشاہ چې دا هغه شو خو دا هغه ولا هر څه د دې شو کنه ها نو خدمت سره الله ملوي سکله الله د تاسو بس هر څه د تاسو هر څه به د تاسو اور بل ضابطه داله سمن خدمه فقد خدم سچا خدمت وکړلو د هغه خدمت وشول اوس خط ځان دغه زمانه نه مخدوم کې کنه مخدوم نو بس سبا د تماما کوا سبب مخدوم او سبب بیا به ته روغ عمر خادم به د تاول خدمت چوک نه کوي دغه وخت کې ځان خادم جوړ کړه د طالبانو خدمت کوا د مدرسې خدمت کوا د استادانو خدمت کوا نو سبب ته مخدوم جوړي سبب دغه خلق ته خدمتونه کی الله به هغه ته زړه کې اچي بس هغه ته خدمت تابعداران
او په دغه وخت کې مخدوم نو بس ورمیک به د سترګې شي سترګې وګړه یاره چې قرآن شي نو ته وبو ګلاس راځي چې قرآن شي زما دا کار وکي ما د سترګې وګړه چې قرآن شي د خپل بس بس د وبو ګلاس خپل صحیح ولا نو دغه طالبي وخت کې ځان خادمان کو نو سبب ان شاء الله تاسو مخدومه کوئی شولې او خادم د چا د هر چا ګوره سره د استادانو د طالبانو د هر چا ګوره پوره د حفظ ول طالبانو خادمان شي کوئی شو بس خدمت جذبه ځان کې پیدا و خدمت جذبه صحیح شولا پنځم سبب څه شو خدمت شپږم سبب هغه د تواضع څه شي تواضع معنا عاجزی دی مطلب دا دی څګوره تاسو کې هر یو طالب هغه د خپل زړه کې دا خبره پخا کی چیرې دغه پورا کلاس کې ټولو نه کمزور طالب هغه سي ټولو نه ګناهګار طالب هغه سي صحیح شولا ټولو نه کمزور ضعیف طالب علم هغه سي دا ټول مانو اوچت طالب دا الله په نظر کې هم اوچت دي حافظه اعتبار سره هم اوچت دي د استادانو په نظر کې هم اوچت دي یا ډېر کمزور طالب صحیح شو او نبی رسول الله والسلام حدیث مبارک دی کنه چې چا عاجزی وکړه تواضع وکړه الله تعالی به دا اوچت کی او چې چا لوی وکړه الله تعالی به دا ذلیل او رسوا کی تکبر نه بځان سره یو طالب دی هغه الله تعالی حافظه ورکړي دی هغه تکړه دی هغه تکبر کوي نور طالبانو ته کم نظر کوي هغه کم په نظر ګوري او کله کله دا خو ډیره بیا د بدبختی خبره دی بعضی تکړه طالب علم هغه استاد را هم ځان پورته غني او دا ډیره بیا د نقصان صحیح شو بلکې خپل ځان ټول نه لاندې کړي چیرې دا ټول طالبان معنا پاسه دي دا طالبان کو څه کوي د اولا او د ایدادی ول طالبان هم معنا کوي یاره بزد دی ټولو کې ذلیل یا ټولو کې کمزور طالب صحیح شو متواضع کوي سور اسباب د بیان شو فق بیان شو اول انابت الى الله دویم خشیت من الله دریم توکل علی الله څلورم تحابب پنځم خدمت شپږم تواضع عاجزی صحیح شو اوم هغه دی د مو تاسو تعلق دغه مدرسې سره دی د مو تاسو تعلق چا سره دی دغه مدرسې کې ګوره مونږ شپه ورځ تیرو کنه اوس مونږ مدرسې کې ناسو شپه ورځ زمونږ تعلق دی مدرسې سره دی او دغه مدرسه دا زمونږ مادری علمی دی دا مدرسه زمونږ مادری علمی دی مادری علمی معنا زمونږ د علمی مور دی دا زمونږ علمی مور دی اور مور واجب الاحترام یو کنه وی د مور په کوت کې مونږه تربیت شوه دی مور مونږه د پر واجب الاحترام دی کنه نو اندرنګ دغه مدرسه زمونږ علمی مور دی دغه مدرسې په کوت کې مونږه علمی تربیت کیږي نو دغه مدرسه هم مونږ لپاره واجب الاحترام دی د دې مدرسې درو دیوار مونږ به احترام کوو د دې مدرسې د غزمکې د فرش به مونږه احترام کوو د دې مدرسې د غونی بوټو احترام وکړو د دې مدرسې د مسجد احترام وکړو د دې مدرسې غو وضوخانه احترام وکړو د دې مدرسې د استنجی خانو احترام وکړو د دې مدرسې حتی کې هغه بیت الخلاګانو احترام وکړو صحیح شو د دې مدرسې د بهر طرف نه دیوال څخه کم دي د هغه احترام مونږ کوو هغه ته مونږ د مینې په نظر باندې ګورو صحیح شو اور حتی کې د مدرسې څومره لارې ګذرې دي هغه سره به مونږ مینه کوو تکل لری ولا طالبان څخه رسی کنه څخه د مدرسې طرف ته کم روډ تله دي هغه طرف ته راخوشه شي نو بس هغه ته د مینې په نظر باندې ګورا صدقه روډ دغه لاره زما علمی مور ته لاړه دي صحیح شو دا زما مادری علمی طرف ته دغه لاره لاړه دي نو هغه سره مینه کوي لکه څنګه ګورا د مور ور هر ادا سره بچی مینه وی او کنه وی د ستس یو سل جوړه چپل کېګ دوا
زنانا ولا هغه کې یو جوړ چپل د تا مور ولا پرتوي هغه سړی ته خلاګي او کنه لګي سړی چې دا زما د مور ولا چپل ها سړی د مور ولا جوړې سره مینه وی او کنه وی ها د مور ولا आवाज واوري سړی سره مینه وی او کنه وی ها نو اندرنګ دغه مدرسه دا هم زمونږه مادری علمي دي دا علمي مور دي د سره محبت کوي صحیح شو مدرسې سره متعلقات څومره هم دي څه شی هم دي هغه ټول شی زونو سره محبت کوي صحیح شو نه اور اتم نمبر زمونږه تعلق استاد سره دی تاسو تعلق چا سره دی استاد سره دی استاد د روحاني پلار دی استاد څه شی دی روحاني پلار دی لکه څنګه پلار د تاوله جسمانی تربیت کوي دغه استاد د تاوله روحاني تربیت کوي پلار هم واجب الاحترام دی نو اندرنګي استاد هم واجب الاحترام دی پلار سره ته مینا کوي ځکه هغه ته لوی کړي هغه د تا تربیت کوي خیال ساتي نو اندرنګي استاد هم د مینې قابل دی څه هغه هم تا تربیت کوي تا ته علم درخی صحیح ولا لکه څنګه سکندر ذوالقرنین نه چاته پوسو کو چیرې د پلار مرتبه لوی دی او کده استاد مرتبه لوی دی هغه یې پلار څه شي دی پلار خو ز عالم الارواح نور کوس کړه مزمکه ده مونږه په عالم الارواح کې وګڼه ها خدغه پلار چې خپل خواهش پورا کو او زی عالم الارواح نه کوس کوم دغه زمکه ته او بیا خو د استاد باندې الله تعالی رحم وکي څنګه زما تربیت وکړلو دینی تربیت قران او حدیث له توخذلو هغه بیا بر علمون علیین توخی جوړم نو د پلار مرتبه لوی شو خد استاد ها استاد مرتبه لوی شو صحیح ولا ځکه ته استاد تا هغه بر علم تبیل خپل پورا کوس کړل کنه استاد بیا برکیږي جنتونو ته درسي قران او حدیث د تخی لکه یی کنه سپلاران درې دي پلاران څوره دي درې یو پلار من ولدک څنګه ته جګولې دویم پلار من زوجک څنګه د تاول اسخر دی لوري درکړي دي اغام پلار دي دوا پلاران شو اور دریم من علمک څنګه ته تعلیم درکړي اور بیا مخ کې لیکي وخير ابائک بهترین پلار د دې پلارانو کې هغه څوک دی من علمک څنګه ته تعلیم درکړي صحیح شو اور بل استاد سره تعلق دی استاد سره څه کله تعلق دی د کی یو ادب داده او یو خاص خبره داده صدا به تاسو د پاره ډیره فائدہ منوي تیر کالم تاسو ته کړي وا څه هغه داده څه هر استاد متعلق څه کم کتاب کم استاد ته حواله دا خبره د پزړه باندې ولیکو او دا ډیره اهمه خبره ده او شیطان به تاسو ته دا ډیره وسوسه اچي او دې د واجب نه به تاسو ډیر هغه کتاب یا کمزوري کیږي ښا خو شي په خبره هغه څه شي دي څه کم کتاب کم استاد ته حواله دي خو شي په خبره کم استاد ته حواله دي هغه استاد متعلق تب عقیده اور نظریه دا ساتي صدقه فن دغه کتاب باندې دغه استاد کم کوهیږي کنه یره غش خله دې سم په دغه کتاب باندې خوشي په خبره دغه مثلا منطق کتاب دی دغه منطق کتاب دی استاد ته حواله دی یره دغه استاد په شرع تهذیب باندې کم کوهیږي کنه بل استاد نه کوهیږي یره دغه تفسیر دی استاد ته حواله دی یره دی تفسیر باندې دغه استاد کم کوهیږي کنه بعد بل استاد دی باندې نه کوهیږي اندرنګ دا نحو کتاب دی دا صرف دی دا ادب دی دا دغه کتاب چې دی استاد ته حواله دی بدغه فن دغه کتاب باندې دغه استاد ته د دې फायदा به سره وځي دغه استاد ته به ته وخت کېږي کوئی شي په خبره دغه استاد کتاب ته به مطالعه هم کوي دغه استاد کتاب بیا به تکرار هم کوي او ځکه تا ذهن کې دا خبره کې نستا مونږ دغه کتاب دی ولې څه څور کړی دا کتاب څنګه پلان کې ولې څه څور کړی کنه به متیر خو نو شیطان اول ته دا خبره درواچي نو بیا دغه
شیطان د دې کتاب مطالعه نه د خطا دا هغه وی مرده استاد نه کوي د کتاب نه کوي بس پریږي دا نه به بیا مطالعه کوي نه به بیا استاد ته وکیږي او نه به بیا د دې کتاب ولا تکرار کوي بدغه کتاب دلاوي دا شیطان اندرنګ مهنت کوي لکه څنګه ګوره خزه او خوند په مینس کې شیطان وکور دا چي څه خزه ولا نفرت خوند په ځای کې واچي اچي کنه اچي اور کې به خستا بي بناسته خستا خزه به حسن جمال اعتبار سره پاکی اعتبار سره اخلاق او اعتبار سره او شیطان مهنت داوي څه خوند باندې دا خزه بدرانګ کی او بیا دغه خوند سکون دی بهر ښه خزو پسې ساري خيچنو پیچنو خزو پسې ساري حسن ته بیا نه ګوري ها اور اندرنګي پاکي ته بیا نه ګوري پالي تو خزو پسې ساروي رنډيو پسې بیا ساروي اور کور کې پاک د منه خزه هر اعتبار سره هغه ولی هغه شیطان دا غوونه نفرت دی پزړ کې کیلولې نو اندرنګي شیطان دځي کې هم تا باندې دغه مهنت په کوي هر یو کتاب کې بدر باندې کوي ما دغه کتاب دین مولوی سے کیا والا کوي بده دې کتاب دی خبره باندې پوه شو مزغو کې نه خبره کینستا ذهن ور باندې کولاو شو ها نو دغه ادب دا سبب څه شي دی استاد سره صحیح شو نور ان شاء الله مزید سبب وکړو